الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د یو ډېر خوږ درون او د یو داسې ملګري چې د هغه یاد زما خیال دی چې زما نه خوړو چېرته هېر شوی نه دی او دغسې د ټولو خلکو په زړونو باندې تر اوسه پورې د هغه قبضه ده. اکرام الله ګران، نن د هغه د کال ورځ ده او ما کې خو شاید چې دومره توان نشته چې په هغه باندې خبرې مو کړی شم، خو عجیبه سړی و. شاعري په خپل ځای، خو د هغه ذاتي شخصیت ډېر عجیبه و. په هغه کې دومره مینه وه، په هغه کې دومره اخلاص و چې کله کله به د علي په سټوډیو کې موږ کېناستو نو ما ته به یې وې چې زما د دې ژوند څه پته نه لګي. ما به ورته وویل باچاجي کیدای شي چې زه ستا نه مخکې شم، علي ستا نه مخکې شي. وایي نه، تاسو به زما نه وروسته یې، خو یوه خبره درته کوم چې زما د شاعرۍ، زما د ژوند د دې د امانت به در سره وي او چې څنګه په ژوند باندې زما او ستا تړون، زما او ستا تعلق، زما او ستا رشته، زما او ستا ورورولي ده، نو ما به ګوره یوازې نه پرېږدې. یو ځل په امریکن کونسلیټ کې د تورندو د حاجي صاحب نوسي موږ دواړه غوښتي وو، په افغان وار باندې خبره وه چې پښتو ادب د افغانستان. هغه ما ته وی چې ما ورته وی ګورې که باچاجي ته د کیمره مخامخ کړه نو باچاجي ګورې بیا خبره هم نشي کولی. هغه ته نو هغې موږ سره داسې چلو که چې په هغه کونسلیټ کې هغې یوه کمره داسې سیټ کړه، موږ له 2 ورځې مخکې هغې هغه انتظام کړی و چې هغې کې پردې لګېدلې وې، په پردو کې نري نري سوري کړي وو، هغې کې کیمرې لګېدلې وې، نو چې موږ به څه خبرې کولې نو هغه به ریکارډ کېدې. نو تقریبا 1 غنټه پروګرام وشو. باچاجي هم ډېر په تفصیل باندې خبره په هغې باندې وکړه او د خپل هغه خو چونکې د جنګ خو هغه ډېر سخت خلاف و، هغه خو په هر حالت کې هغه وایي چې ډېر ښکلی شعر یې دی چې که څوک مې وجني لاس یې هم نه نیسم، زما په یو حالت کې شر نه لګي. هغه خو د امن سړی و. نو هغه او ورسره نظریاتي طور په جماعت اسلامي کې و. نو دا دواړه ډېر متضاد و. یو اړخ ته جماعت اسلامي و چې د هغه نظریاتي تړون و، بل اړخ ته د هغه ذاتي شخصیت، د هغه خپل ضمیر، د هغه خپل وجود چې هغه د امن دایي و، هغه د امن سفیر و. هغه که په هر حالت کې و، خو جنګ که په هر شکل کې و نو د هغه نه و خوښ. نو هغه چې هغه انټرویو وشوه، هر څه ختم شو، نو هغې هغه سکرین باندې هغه زموږ د دواړو هغه انټرویو چلوله. چې انټرویو یې چلوله نو چې ده داسې وکتل نو ما ته یې وې تا ما ته وې نه، نو ما که ما تاته ویلې وې چې کیمرې لګېدلې نو زما خیال دی قصات پې خولې رالی چې خپله انټرویو وکته نو خولې پې رالی. باچاجي یو اړخ ته دا چمن بلبلو ستاسو په والله که د بل چا شي، خو یو څو سرونه مات کې د زندان په دروازه کې. دا د 1 مۍ اشرف غمګین دی او قمر دی ورځ مانځله، ما ودله هم دعوت راکړی و. ده ته ما ویل باچاجي په دې کې به څه وایو، دا خو د مزدورانو ورځ ده. ویې ولې زه مزدور نه یم څه. هغه د طبقاتي شعور هم علمبردار و. د ټولو نه لوی کمال د هغه دا و چې و په جماعت اسلامي کې خو د طبقاتي شعور باندې چې هغه څومره پوهېده دونه په اشرف غمګین او قمر هم نه پوهېدل. قام پرست هم دومره په پښتو، په پښتون قام، په پښتو ژبه، په پښتون کلتور
دومره مین و چې د هغې څه ثاني نه وه په پښتو ادب باندې چې د هغه کومه مینه وه د پښتو ادب سره او بیا د انسانیت سره د ګران زړګي ټک چاودلې ښیي خو چې خفه د خلکو زړونه نه شي د هر چا دومره خیال ساتل چې زما په خیال چې هغه په انسان کې دومره برداشت لکه هغه کې چې یو ځل یو ملګري سره مردان ته تللی و ډېر ناوخته سړیرو بازار کې زه ولاړ وم ګران باچا د پلین کوچ نه راکوز شو ډېر زیات داسې وارخطا شانه مو زه په منډه ورله رالم ما یې باچاجي دلته څه کې وی چې یاره دقسې یو پروګرام د تلو مردان ته و بس هغه پلین کوچ وه د سړیرو پورې راته مخکې نه ځي نو ما وی بوزم خو به زه کور ته خو ځو هلته به کلي کې شپه وکړو سهار به ځو زه به ډرایور به ولېږم په خپله به لاړ شم احتشام دي ته به ووایم چې باچاجي ما سره شپه ده وی نه بس ما ځم کور ته ما یې ښځه کور ته خو د رسوم په لاره چې را روان شو ډېرې زیاتې دا ملګري نه ګیلې وکړې چې بویم تلم او بیا دا تپوس هم ونه کړه چې پروګرام ختم شو نو دې دومره باچا سړی و چې دا ښه وه چې په دغه ورځ باندې ده سره 100 روپۍ په جیب کې وې هغه سره به پیسې هم نه وې داسې باچا و چې هغه ملګري ته یې دا هم نه دي ویلي چې یاره زه د کور همداسې را روان شوی یم نو هغه ما ورته وی چې دا خو ښه وه چې یو 100 روپۍ وې را سره په هغې باندې د مردان نه دې ځای ته راورسېدم بیا خدایه پاکه نو باچاجي ډېر عجیبه سړی و د هغه یو یاد ما پې ډېر نظمونه لیکلي دي او تاسو یقین وکړئ کله هم چې زه راشم دلته نو دی راته خاموشئ نه راله جواب راکړي بس